د شپې لخوا نه د غاښو کریم څنګه کولی شي چې غین ته دمه ورکړي. په سلامونه او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې هم پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د شپې لخوا نه د غاښو کریم تاسو استعمال کړئ او بیا په خپله کمال وګورئ چې بیا ټول عمر راته دعاګانې وکړئ. لکه څنګه چې ما په مخکې ویډیو کې هم تاسو ته ویلي وو چې آیا تاسو انزال شئ او میرمن مو انزال نشي، نو څنګه کولی شو چې خپله میرمن هم یو ځای ځان سره انزال کړو. داسې موږ تاسو ته بېلابېل ویډیوګانې جوړې کړي او بېلابېلې تاسو ته موږ نسخې ښودلې دي چې تاسو یا عمل پرې کړی وي او یا هم مو نه وي کړی. خو ډېر خلک بیا داسې وایي چې دا یو داسې خطرناک نسخه وه چې داسې نسخه موږ نه وه لیدلې. موږ ته خپله کمنټونه پرېږدي او په کمنټونو کې وایي، نو د هغوی چې تاسو د هغوی ته یې پیدا رسولي، نو تاسو یې هم یو ځل دغه طریقه استعمال کړئ چې تاسو یې هم په خوند پوه شئ چې آیا دا رښتیا ده او که دروغ. که غواړئ چې ځان زر انزال نه کړئ او زر خلاص نه کړئ، نو د شپې لخوا نه لږ کریم داندان او لیمو استعمال کړئ. د جوړولو طریقه یې داسې ده چې لومړی به تاسو لیمو راواخلئ او دا به په منځ 2 ځایه کړئ او د دې څخه به دانې لرې کړئ او بیا به یو پلیټ کې د دې اوبه واچوئ. کله چې تاسو د دې اوبه په یو پلیټ کې واچولې، نو له هغه وروسته به تاسو د خپلې وړ اندازه کریم داندان یعنې د غاښونو کریم چې ورته وایي یا کولګیټ وي یا هر یو کریم وي خو چې جوهر ولري یعنې جوهردار واوسېږي، هغه جوهر چې یخوالی ولري، نو چې یخوالی ولري هغه کریم باید استعمال شي. دا به تاسو د لیمو اوبو سره ګډ کړئ او داسې به یې مکس کړئ چې بیخي تر حد داخوا. کله مو چې دا ګډ کړئ مکس مو کړو، نو له هغه وروسته به تاسو دا راواخلئ. لومړی به خپل ذکر په ګرمو اوبو سره ومینځئ، بیا به یې ټوټې سره پاک کړئ او بیا به له هغه وروسته دا تاسو پرې ووهئ او مساج به یې کړئ. تر 10 منټه لپاره به یې تاسو دا مساج کړئ چې کله پوه شئ چې ستاسو ذکر یعنې غین مو داسې مړ پړ شو او داسې بیخي پرې پوه نه پوهېږئ چې آیا زه خپل شی لرم او که نه، نو بیا یې چوکئ او بیا یې داسې ودروئ او بیا نو په دغه ټیم کې د خیر کار شروع کړئ. نو بیا تاسو وګورئ چې تاسو په څومره منټ کې انزال کېږي او میرمن مو څومره منټ کې انزال کېږي. دغه یو ډېره اسانه طریقه ده، کولی شئ چې په دې طریقه تاسو خپل ځان سیفټي کړئ او ځان وساتئ او میرمن مو انزال کړئ. نو بیا خو که یو ځل انزال شوئ، نو تاسو به بیا په خپله خوند وګورئ چې څومره خوند یې زیات شوی دی. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.